دا فرعونین مخکې تیر شوي دي رونو د عبرت نښې الله جوړې کړي دي لوی لوی طاقتونه الله را سملولي دي الله طاقتونه او زور اوبه کړی دی هغه الله هغه طاقت سره موجود دی لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون په الله دا ګمان مه کوئ چې دا کم خلک ظلمونه کوي د فلسطین په مسلمان د پاکستان په مسلمان د افغانستان په مسلمان او الله دا نعوذ بالله د دین نه خبر دی نه الله خبر دی لیکن په مسلمانانو باندې امتحان دی چې دا مسلمان د خپل رور مسلمان تپوس کولی شي که نه شي کولی تپوس کوي که نه کوي تاسو به کله خپل ځانونه قربانوئ تاسو به خپله دا مالونه قربانوئ تاسو به کله خپل اولاد قربانوئ جنت غواړئ که نه زما محترمو دې زنانه ته ګوره فرعون د خدایي دعوه وکړه او یو مور بیبي یو ماشومه زما محترمو هغه په غېږه کې ده بله لور د مور ګوتې نیولې ده او دا فرعون لعنتي ورته وایي ما خدای ومنه دا ورته وایي زه تا خدای نه منم زما محترمو ورته وایي عبرتناکه سزا به درله درکم عبرت نشانه به دې جوړه کم دا لوریانې به دې په دې خوټ کېدلو تیلو کې به درله وسوځوم دمکینې ورکولی لیکن د دې زنانه په زړه کې د الله مینه رګ رګ ته دننه شوې وه لیکن د دې زنانه ایمان جوړو زما محترم هغه تیل زما محترمو په اور باندې کېښوستل وي خوټ کول په هغې کې کومه وړه لور وه ماشومه زما محترمو هغې ترېنه واغسته نازک بدن یې والله خوټ کېدلو تیلو کې ور وویشتلو داسې د الله په عشق کې دواړه لوریانې خپل دا ښکلی نازک بدن څنګه قربانوي هغه لوري ورله په خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوله هغه ریبې خو هغه سام وانه خستله لوله پشوله ختمه شوله قربان شوله د هغه مور د سترګو وړاندې د هغه مور د سترګو وړاندې د دې مور په زړه به څه تېرېدل ستا بچی دی ستا لور ده ستا زوی دی ستا د سترګو وړاندې څوک ورسره داسې عمل وکړي په ایمان ووایه ستا په زړه به څه تېرېږي د هغه مور په زړه به څه تېرېږي امور د الله مینه ما تاسو ته وویلې چې د بچو د ښځې د پلار د مور د رشته دار د هغه تجارت چې ډېره نفع ورکوي د دې ټولو محبتونو نه د الله د رسول محبت د هغې په زړونو کې زیات پروت ځکه په دې شیزونو پروا نه وه دا ځکه قربانول ورته آسان و زما محترمو هغه لورې لوله پشوه ورته وایي اوس د دې دویمې لور دې همدغه انجام دی همدغه حشر دی همدغه لار ده ومنه ما خدای تسلیم کا او ورته وایي نه نه ما ایمان د موسی علیه السلام په پروردګار باندې راوړی ته زمونږ غونته کې یو عام انسان یې زما محترمو هغه بله لورې م وله ونیوله په هغه خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوله هغه دې به م لوله پشول پیکوڼه شوله ختمه شوله د الله په دین قربان زما محترمو چې کله ورله مور رانیوله او په هغه خوټ کېدلو تیلو کې ور اچوله الله رب العزت خو کولی شي هغه دوه لوریانې چې کومې قربان شوي لوله پشوي د هغې روحونه الله رب العزت دې مور ته داسې را مخامخ کړه دواړه لوریانې د خپلې مور ته داسې مخامخ زما محترمو آواز کوي اے مورجانې ته په حقی رسته نشي دا به ظاهره باندې دا غرغنډې اور ښکاري خو په حقیقت کې دا زیړ ګلونه دي مور په حقیقت کې دا زیړ ګلونه دي مور یو قدم رسته نشي موري ته په حقی رادانګه کامیابی ده خوشحالی ده عزتونه دي نعمتونه دي د سکون زندگی ده موري رسته نشي رادانګه زما محترمو چې کله یې ورله مور په هغه خوټ کېدلو تیلو کې ور اچوله امور ورته وایي زما یو وصیت دی اوس به ما هم په دې خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوئ ختمه بشم قربان بشم خو درخواست دا کوم زما او زما د دې دوو لوریانو دا اډوکي دا به راجمع کوي او په یو مخصوص ځای کې به یې دفن کوي ضایع مه لړه کوئ او ورته وایي ټیک ده هغه مور یې ورله راونیوله په هغه خوټ کېدلو تیلو کې ور واچوله قربان شوله وی ادھر آ ستمگر ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائے عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے زما محترمو آغا اڈو کی راجم کړه او په یو خاص ځای کې خخ کړه بعد کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه راغا چې کله الله رسول د معراج په سفر باندې تلو توجه کوي چې کله الله رسول د معراج په سفر باندې تلو
پلاره کې یو ځای کې د مشق و انبرو خوشبو راغا. اے جبرائیلا دا د مشق و انبرو خوشبو د کم طرف نه را روانه ده؟ و یا رسول الله د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مور د خپلو دوه لوریانو سره د الله د دین دپاره غټه قرباني ورکړه، د هغې اډوکې دلته ښخ شوي دي، د هغې نه دا د مشق و انبرو خوشبو را روانه. وی امانت بدل حد په مینس کې پروت وي، کچا ځان کو امانت په دې دنیا. درخواست کوم دا ښکلې ځواني د الله په دین باندې قربان کړي. درخواست کوم دا خپل استعدادونه د الله په دین قربان کړي. درخواست کوم دا خپل دا ګټلی شوی مال د الله په دین قربان کا. دا مختصره زندگی ختمېدو والا ده. الله به درته ژوند هم د عزت درکړي انشاءالله، رزق به هم د عزت درکړي انشاءالله، مرګ به هم درله د عزت درکړي انشاءالله. بیا به دې د بې عزتۍ د ژوند نه، د بې عزتۍ د رزق نه، د بې عزتۍ د مرګ نه به دې الله حفاظت کوي. زما محترمو صحابو ننګونه کړي دي، غیرتونه کړي دي، او تاسو نه تپوس کوم مرګ د چا په لاس کې دی او ژوند د چا په لاس کې دی، او صحت څوک ورکوي او بیماری څوک راولي، او مالداری د چا په لاس کې، غریبي د چا په لاس کې، شپه څوک راولي، ورځ څوک راولي، بارانونه څوک وري. زما محترمو چې الله باران نه کوي د چا پلار دی او ساس کې باران وکړي. الله پاک شپه نه راولي د چا پلار دی شپه راولي. دا ټولې دنیا بادشاهان راجمع کړي. زما محترمو یو ساس کې باران په موږ او تاسو کولی شي؟ کولی شي؟ هغه لوی الله د عرش نه د فرش تماشه کوي. زمنګ او ستاسو رب کمزوری نه دی. دی وجې نه زما محترمو وی شهید چې کله د الله په دین قربانیږي، لوله پکېږي، ریزه ریزه کېږي، وی د دې د بدن اولنۍ قطره د وینو ځمکې ته لګېدلې نه وي چې د دې شهید مخکې رستني ټول ګناهونه الله معاف کړي. زما محترمو د دې د بدن اولنۍ قطره ځمکې ته لګېدلې نه وي، الله دې شهید ته د خپلې رضامندۍ اعلان کړی وي. زما محترمو دغه شهید چې کم ټیم کې شهید کېږي او کم خوند او مزه الله دې شهید ته دغه ټیم کې ور محسوسه کړي. د جنت په نعمتونو باندې دا شهید به نه راضي کېږي. زما محترمو الله به قسمه قسمه نعمتونه دې شهید ته ورکوي چې دا راضي شي ورته وایي یا الله کم خوند او مزه دې د شهادت په ټیم کې راته ښودلې وه، هغه خوند او مزه مې چېرته ونه کتله، ومې نه کتله. اخره کې به دا شهید د الله په دیدار باندې راضي شي کنه. الله به ورله خپل دیدار ورکړي، ورته اوس راضي که نه؟ یا الله اوس راضي.